دوه ډاکوانې هم د هغه سره په سولې کړي وو. یوې د هغه ښي او بلې د هغه ګس لاس ته راځوړند کړی و. په لارې تېرېدونکو به عیسی ته په چغو کنځل کول او په مسخرو به سرونه ورپورې خوځول. اوس ځان ته وګوره، ته به د خدای پاک دا کور روانې او بیا به په 3 ورځو کې جوړې. نو بیا که ته په رښتیا د خدای زوی خپل ځان بچ کا او د دې سولې نه راکوز شه. دغه شان مشرانو، امامانو، د شرع عالمانو او مشرانو هم ورپورې مسخرې کولې او ویلې چې هغه خو نور خلک بچ کول خو خپل ځان نشي بچ کولی. بېشکه که دې د بني اسرائیلو بادشاه وي نو اوس د دې سولې نه راکوز شي نو بیا به پې موږ ایمان راوړو. د ده په خدای باور و. اوس د دې خدای بچ کی که هغې غواړي، ځکه چې ده ویل چې زه د خدای پاک زوی یم. تر دې چې د ده سره په سولې شوو مجرمانو هم د ته سپکې سپورې ویلې. د غرمې په وخت په ټوله ځمکه تیاره را خوره شوه او د تیر ماسپښین تر 3 بجو پورې وه. او په تیر ماسپښین عیسی په اوچت اواز نارې کړې: ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی ای زما خدایه پاکه، ای زما خدایه پاکه، زه دې ولې پرېښودم. ځینې ولاړو خلکو چې دا واورېدل نو ویې ویل چې وګورئ دې اوس الیاس ته نارې وهي. په هغې کې یو سمدستي منډه کړه، یو سپنج یې د سرکې نه ډک که او د هغه شونډو ته د یوې چوکې په سر ونیولو چې ویسکي. خو نورو وویل چې اوس به وګورو چې الیاس راشي او دې راکوز کي. عیسی بیا یوه تیزه کریکه کړه او ساه یې ورکړه. هغه وخت د خدای د کور پرده د سر نه تر بیخه پورې په منځ دوه شوه او زلزله راغله. ګټانو چودل او قبرونه وسپړدې شول او د خدای پاک ډېر مقدسین د خوبه را بیدار شول. او د عیسی د پاسېدو نه پس هغوی د قبرونو نه راووتل، یروشلم ته ننوتل او ډېرو خلکو یې ننداره وکړه. کله چې صوبهدار او د هغه سپایانو چې د عیسی څوکیداري یې کوله زلزله او دا ټول واقعات ولیدل نو په هغې عیبت راغی او ویې ویل بېشکه چې دا سړی د خدای پاک زوی و. ډېرې ښځې هم هلته موجودې وې او د لرې نه تماشه کوله. هغوی د ګلیل نه په عیسی پسې خدمت ته راغلې وې. په هغې کې یوه مریم مګدلیني وه او بله د یعقوب او د یوسف مور مریم او د زبدي د زامنو مور وه. کله چې ماښام شو نو د ارمیتیا یو مالداره سړی و چې نوم یې یوسف و او د عیسی موریدو راغلو. هغه پیلاطوس له ورغلو او د عیسی لاش یې ترې وغوښتو او پیلاطوس حکم وکړو چې ور دې کړی شي. یوسف هغه لاش یوړو او په صفا کتان کې یې ونغښته او هغه په خپل نوي غار کې کېښوده کم چې هغه په ګټ کې کنستی و او یو لوی کاڼی یې د قبر خولې ته راورغړولو. او تلاړو او مریم مګدلیني او هغه بله مریم دواړه قبر ته مخامخ ناستې وې. په بله ورځ چې د سبت ورځ وه مشران، امامان او نور فریسیان په جمع پیلاطوس له راغلل او وی ویل چې صاحبه موږ ته یاد دي چې هغه فریبي چې لا ژوندی و نو ویلي وو چې زه به په 3 ورځ پورته کړی شم. نو ته بیا دا حکم ورکا چې تر 3 ورځو پورې دی د دغه قبر څوکیداري وکړی شي، هسې نه چې د هغه مریدان راشي لاش یې په غلا وباسي او بیا خلکو ته وایي چې هغه پورته کړی شوی دی او اخري فریب یې د ړومبي فریب نه ډېر بد وي. پیلاطوس ورته وویل چې ځئ لاړ شئ، سپایان ځان سره بوځئ، څنګه مو چې خوښه وي نو هغه شان سخته څوکیداري یې وکئ. نو هغوی لاړل او د قبر د خولې په کاڼي یې مهرونه ولګول او د څوکیدارۍ دپاره یې پې سپایان مقرر کړل.